بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې په ایکسل پروګرام کې ډیټابیس جوړ کړی دی د چرګانو د توزیع شرکت په اړه، چې مطلب غواړي غوښین چرګان اخلي او هغه چې دی بیرته پلوري خرڅوي په هوټلونو والا باندې یا نورو کسانو باندې. نو د دې کار د مدیریت لپاره مې ډیټابیس جوړ کړی دی تر څو دغه د غوښینو چرګانو چې کم کارونه دي دا په ښه ډول سره مدیریت شي. که چېرته ته دغه ډول کاروبار لرې او غواړې چې ستا کاروبار په ښه ډول مدیریت شي، نو دا ویډیو خاص ستا لپاره دا ویډیو دقیقه وګوره تر څو د دې ډیټابیس په استفاده باندې صحیح پوه شي. په دې ډیټابیس کې موږ سره لومړی چې دی دا ډیشبورډ دی. په دې ډیشبورډ کې چې دی مکمل معلومات موږ ته ښیي چې مطلب څومره چرګوړي اخیستل شوي دي، څومره خرڅ شوي دي، څومره تلفات لري، مړه شوي دي، هغې مصرف څومره دی، نور مصارف څومره شوي دي، مطلب که چېرته د ځان سره کارمندان ولري د هغوی معاشات څومره شوي دي، همدارنګه په سټاک کې موجود څومره تعداد چرګوړي لري، ته خالص ګټه دي څومره شوه، همدارنګه داسې په چارت یا ګرافیک شکل هم درته ښیي. نو دغه راځو لومړی مونږ سره که چېرته مطلب ته غواړې چې کارمندان در سره وي، نو ته به راشې په کارمندان باندې به کلیک وکړې. دې ځنه فرض مثال لومړی خبره خو دا ده چې دغه کم رنګ تاسې ګورئ دا سور ته ورته رنګ دی، دغه ځای کې به تاسې هیڅ کله لیکل نه کوئ، ځکه دا فارموله کار شوې ده او که چېرته دې کې مونږ کار وکړو فارموله ختمیږي بیا کار نه کوي. هغې نه مخکې د ډیشبورډ کې تاسو وګورئ، دلته یو څه معلومات لیکلي. دغه ډیټابیس چې دی په 2021 افیس 2040 او 365 افیس کې چې دی کار کوي. د دې څخه په ټیټ ورژن کې چې دی دا ډیټابیس کار نه کوي. نو که ته دا استعمالوې ته مجبور یې چې 2021 یا 2040 یا 365 افیس انسټال کړي او بیا چې دی دا استفاده کړي. نو راځو کارمندان یا امپلای ته دلته کارګر سره تنخواه قرارداد دی. مثلا یو کارګر دی فرضاً ته لیکي دلته نوم لیکي نوید، نوم دی ولیکه، ګوره نمبر هم خپل اتومات شماره راځي او تاریخ هم خپل راځي اتومات. یعنی دا کم رنګ چې مې ورکړی دی سور رنګ دا دې کې به ایډیټ نه کوي ځکه فارموله د خپله فارموله اتومات اجرا کېږي. ادرس یې لیکي، فرض مثال دا د کم ولایت دی، د کابل دی. مثلا دلته چې دی ته د تلیفون نمبر لیکي، نمبر دی ولیکه، دته معاش ورکړي. فرض مثال ته وایي چې زه ته د میاشتې 8000 معاش ورکوم، دا خو یې د سره قرارداد وکړو. بیا راځي دلته چې د میاشت په میاشت ته معاش ورکړي. مثال دلته احمد ته معاش ورکړی، ته وایي چې 90 میاشت پوره شوې، زه غواړم چې 90 ته زه څه وکړم معاش ورکړم ورته. دلته به ولیکي 90 چې دی ولیکه خپله اتومات دلته به د 90 ریکارډ راشي. ګوره 8000 تنخواه ده، په دې تاریخ دته تنخواه وصول شو. بیا که ته غواړې د دې سرچ کوې ګورې، نو ته کولی شي چې د موبایل نمبر په اساس هم سرچ وکړې او یا د نوم په اساس هم سرچ وکړې. مثلا زه غواړم د نوم په اساس سرچ کوم، فرض مثال زه غواړم چې 90 را پیدا کړم، ګوره 90 یې ماته پیدا کړم. یا مثلا غواړې د نمبر په اساس سرچ کوې، نمبر په اساس به سرچ وکړې، دلته راشي مثال ولیکه 0 دومره دومره، ګوره 0 اتاویا دا نمبر یې ماته څنګه کړ پیدا یې کړ. په دې باندې تاسو پوه شئ. راځو اوس ورپسې چې دی راځو پرچیس چک ته، مطلب چرګوړي اخلي. چرګوړي اخلي راځي دلته اخیستل شیټ باندې کلیک کوي. دلته راځي ته چرګوړي اخلي، چا نه اخلي. فرض مثال زه چرګوړي اخلم د شبیر نه، زه چرګوړي اخلم شبیر نوم مې ولیکه، همدارنګه تلیفون نمبر یې دلته لیکي. فرض مثال دا د شبیر تلیفون نمبر شو. ته تنې اخلي څه اخلي جنس چرګوړي اخلي. دلته چې دی چرګوړي دی سلیکټ. دلته مهمه موضوع پکې دا ده د یو چرګ اوسط وزن. مثال تا تنې فرض مثال 2000 چرګوړي واخیسته، اوسط وزن د یو چې دی فرض مثال 2.3 کیلو دی. صحیح شو. دلته راځي د مجموع وزن خپل راځي، دلته به ایډیټ نه کوي. مقدار څو، فرض مثال ته 2000 چرګوړي تنې واخیسته. صحیح شو. ګوره اتومات که دلته راشو دې ځنه که په کیلو باندې دی اخیستې، مثال په وزن باندې دلته به کیلو حساب کې تا ته ګوره خپله اتومات چې دا حسابوي کیلو فی کیلو قیمت به ولیکي. مثال تا کیلو واخیسته په 140 روپۍ باندې فی کیلو دی، یا 150 باندې تنې واخیسته، خپله تا ته اتومات دا حساب د کیلو کوي. دغه کیلو راخلي د دغه فی کیلو قیمت سره ضربې تا ته مجموعه پیسې درکوي.
او که چېرته راشي دې ځای ورته کیلو په ځای عدد انتخاب کړي. مثال ته چې ما په تعداد دا 2000 اخیستي د یو چرګوړي قیمت چې دی هغه څومره دی 150 دی، نو دا 300,000 روپۍ شي. نو دا دلته مهمه موضوع دا ده که په کیلو دی اخیستي ته به دلته کیلو انتخاب کړي چې تا ته حساب په کیلو باندې درکړي. که په عدد دی اخیستي دلته به ته عدد حساب کړي چې تا ته هغه عدد څنګه کړي دلته محاسبه کړي او را بشي. دلته چې دی دغه اصول کې دا تاریخ خپله دلته راځي، دلته لږ اشتباه شوی دی هغه به اصلاح شي. دا تاریخ چې دلته راځي نو اصول مثال دا 300,000 روپۍ شي، فرضاً دې کې تا ورکړې 2,50,000. صحیح شو؟ دا دې ورکړې ګوره 50,000 باقي شو. آینده کې چې دا څه وخت بعد ته ورته اصول کې دې ځنه فرض مثال ته د شمارې په اساس یا د نوم په اساس یا د ټلیفون نمبر په اساس ته دا سرچ کې را پیدا کوي. فرض مثال زه نوم په اساس دا سرچ کوم چې مطلب شیر په ما باندې قرض دی، دلته لیکي شیر به درته را پیدا کی. شیر چې دا دی ګوري د دې په اساس چې موږ اوس کولی شو دلته راشو دې ځنه چې دلته پیسې څنګه کو اصول کو. فرض مثال 50,000 دي ته 50,000 دلته اصول کې دلته خپل اتومات ګوره د چې 50,000 اصول شي، دلته د شین رنگ واخیسته مطلب او دا باقی د څنګه شو 0 شو. نو په دې طریقې سره چې موږ څنګه کولی شو دا سرچ کولی شو. همدارنګه اوس راځو بل چې د خرڅول چرګوړي خو دې واخیستل، اوس غواړي چې ته دا خرڅ کړې نو خرڅولو شیټ باندې کلیک وکړه. عین هماغه خبره ده پس چا باندې خرڅې. فرض مثال زه غواړم چې دا په کبیر باندې خرڅوم، د کبیر ټلیفون نمبر لیکي. فرض مثال د ټلیفون نمبر شو. راځي دلته څه په خرڅې دې ځنه به ورته انتخاب کړي. مثال زه غواړم چې چرګوړي ور باندې خرڅوم. کیلو وزن څومره دی هغه ستا پورې اړه لري، مطلب چې څو کیلو د اخیستي موجود وي در سره هماغه به ته ورته څنګه کې انتخاب کړي. هغې نه مخکې ګوره دا سټاک لږ ګورو. سټاک ته وګورئ، سټاک کې موږ سره اوس چې د اخیستل شوي چرګوړي 4,020 موږ اخیستي دي او فعلا چې دی 1,132 چې دی دا خرڅ شوي دي او مړه شوي دواړه مجموعه ده موجود 2,888 موږ سره موجود دي. بیرته چې راځو خرڅولو کې ګوره دا چرګوړي دی مثال فرضاً ته چې دا 2 کیلو دی، فرض مثال مقدار څو خرڅې. فرض مثال دا کس چې دی دا 180 چرګان درنه اخلي، دته په کیلو باندې حساب که په عدد باندې حساب عدد به ولیکي. د فی عدد یا د فی دانې قیمت بدلته ولیکي. مثال د فی دانې قیمت مثال تا ورته چرګوړی په 250 روپۍ. صحیح شو؟ نو ګوره 15,000 روپۍ شي. دلته چې دی اصول ورته ولیکي. مثلا د چې دی ټولې درته اصول کړي نو ټولې بدلته ولیکي 15,000 او که بقایا پاتې شو نو بیا بدلته بقایا ولیکي. په دې باندې هم تاسو پوه شئ. سټاک ګورو. اوس تاسو وګورئ سټاک کې چې کوم دی موږ سره موږ ته چرګوړي خرڅ کړل 180 دانې. نو دې نه چې دی که سټاک وګورو موږ سره سټاک کې ګوره دلته موږ سره ختم شول 180 چې دی هغه د موجوده چرګوړو نه منفي شول. که چېرته تاسو نور خرڅ کوئ هغه هم دلته منفي کېږي دی نه. اوس راځو دلته بل خرڅ شوي یا مړه شوي. دلته چې دی موږ سره مطلب هغه مړه شوي چرګوړي هم راځي. دلته راځو د چرګوړو تلفاتو ته. که چېرته مثال فرضاً تا سره چرګوړي چې دی دلته راغلی، مثلا دلته دی ولیکل چې چرګوړي راځي دلته مقدار څو دانې چې دی 2000 کې فرضاً تا اخیستي څومره پکې مردار شوي دي په کوم تاریخ باندې. مثلا ته وایې چې دې کې 30 دانې مردار شوي دي. صحیح شو؟ ګوره 30 دانې مقدار راغی. همدارنګه که وزن یې لیکي وزن یې ولیکه ورته. فرض مثال ټوټل وزن د 30 مثلا 80 کیلو شو. دلته راځي ټوټل پیسې لیکي د 30 دانو مثال څو راځي، فرضاً 6,000 راځي یا 7,000 راځي. هماغه اندازه به چې دی ته پیسې ولیکي په تخمیني ډول چې څومره تا ته تاوان درکړی. اوس که چېرته راشو ګوره دغه 30 دانې مقدار دی که سټاک ته راشو په مړه شوو کې چې دا اضافه شو ګوره دا 2,670 موږ سره پاتې شو. یعنی دغه کم چې مړه کېږي هغه دلته د سټاک کې چې دی موږ سره د مړه شوو یا خرڅو شوو کې حسابېږي. نو کم چې اخیستل شوي دي د هغې نه دا منفي کېږي. په دې سټاک باندې هم تاسې پوه شئ. اوس راځو بل دی مصارفو ته. ګورئ د چرګوړو تلفاتو باندې تاسې پوه شئ. اوس به راشو مصارف. مثلا تا سره چې دی مصرف کېږي، ته یو څه جنس اخلې. دلته راځي یو څه جنس دې واخیسته هغه چې هر څه وي. فرضاً چرګوړو ته یو څه دانه واخیستله، مرغ دانه.
فرضاً 2 بورۍ دې واخیسته، بورۍ په څو په اټکلي ډول فرضاً تا په 3400 چې دی دا 2 بورۍ واخیستې. ګوره دغه پیسې چې دی اتومات ستا هلته په مصارفو کې جمع کېږي، تاریخ اتومات راځي. همدارنګه که ډشبورډ ته راشو دې ځای نه ډشبورډ باندې کلیک کړه، دلته چې دی هغه پیسې چې کومې تا مصرف کړي هغه دلته جمع شوي. سټاک کې موجود چورګوړي چې دی هغه دلته راغلی. ګوره که سټاک وګورو 2627 چې دا موجود چورګوړي دي موږ سره دلته ګورئ. او که ډشبورډ ته راشو دې ځای نه موږ سره کارمندانو معاشونه چې دی مثال 11000 د معاش ورکړی دی. همدارنګه تلفاتو چورګوړي چې 14000 دي. کم چورګوړي چې تا خرڅ کړي دي د هغې مجموع قیمت دومره دی، اصول پکې دومره شوي، باقي پکې دومره دي. همدارنګه کم چې تا اخیستي دي موجوده قیمت دومره دی، او تا چې اصول کړي او ګرای دي ورکړي هغه دومره دي، او باقي ته چې دی دومره وي. همدارنګه تا ته چې دی په چارت شکل باندې هم دا ښیي. ګورئ دلته اوس که راشو مونږ سره ګټه چې دی هغه منفي ده، ځکه مونږ تاوان کړی. مونږ چې کوم چورګوړي اخیستي دي هغه قیمت زیات دی او خرڅ کړي مو کم دي. نو که چېرته مطلب مونږ دا خرڅ کړو ډېر، نو بیا مونږ سره دلته ګټه اضافه شي. فرض مثال ما سره موجود چې دی دلته سټاک کې ګورو څو چورګوړي موجود 2627 دا ټول زه خرڅوم. راځو خرڅولو ته دلته راځو. مثال زه لیکم چې په حامد باندې زه چورګوړي خرڅوم، تلیفون نمبر یې ولیکئ. دلته راځئ چې څه خرڅوئ، دې خوا به راشي چورګوړي. همدارنګه وزن یې څومره دی، مثال 2.5 چې دی وزن دی 2.5. صحیح شو. مقدار څو دانې 2600 څو دلته وګورو 2627 دانې دي. دا ټول زه خرڅوم 2628 دا ټول خرڅوم. په عدد باندې به حساب کول ته به راشو، عدد به انتخاب کړو. فی دانه په څو ورکوي، مثال فی دانه چې دی ورکوي په 240 روپۍ. صحیح شو. ګورئ ټوټل پیسې موږ سره دلته دومره راغلې. اوس که چېرته راشو او دا اصول هم کوو، مثال فرضاً 6,42,220 روپۍ شوي. تاسې اوس وګورئ په ډشبورډ کې چې دی موږ سره تغیرات راغلي. ګوره اوس مخکې تاوان چې دی ډېر زیات و، 1,000,000 او څومره، اوس 6,20,000 ته تاوان راغی. که چېرته مطلب دا نور تا سره چورګوړي هغه خرڅ کړي خپله اتومات چې دی دلته ګټه حسابېږي. ګوره سټاک چې دی موږ سره 0 شو. راځو اخرنۍ د راپور برخه ده. راپور برخه کې د 2 تاریخونو ترمنځ ته چې دی راپور لیدلی شي. دې کې نور ایډیټ به تاسې نه کوئ، صرف چې دی تاریخ شروع تاریخ او د پای تاریخ به لیکئ. فرض مثال تا سره چې دی د 23 نه واخله د 4/5 پورې، یا مثلا زه ورته یم فرضاً د 4 د 9 پورې چې موږ سره کم ریکارډ دی هغه ټول موږ ته راوړه. ګوره فرضاً دلته راځو مونږ چې کوم نن خرڅ کړل څوم تاریخ دی 4/10 دی. نو زه ورته یم دغه 10 پورې چې دی ما ته راواخله. تاسې به راشئ دا به ورته تاریخ به ولیکئ د 4/10. اوس تاسې راپور ته وګورئ خپله به اتومات دا اپډیټ کېږي. ګوره اتومات خپله څنګه شو اپډیټ شو. او که چېرته ورته فرض مثال د یو ورځې ما ته وښیه، مثال د 23 نه واخله تر 23 پورې راته وښیه، د 23 دا میاشت به هم ورته 3 کړو، د یو ورځې ګورې هم کولی شي چې وګورئ. ګورې دا د یو ورځې شو موږ سره. نو دغلته چې دی تاسې کولی شئ د یو ورځې 2 ورځو 10 ورځو د هفته میاشت کال د څومره وخت راپور چې تاسو ګورئ کولی شئ چې دغه تاریخونو په اساس باندې وګورئ. دغه زمونږ د ډیټابیزو د غوښینو چرګانو په اړه هیله ده چې پوه شوي ورباندې تاسې که چېرته غواړئ چې دا ډیټابیز ترلاسه کړئ نو موږ سره په دغه واتساپ شماره باندې اړیکه ونیسئ تر څو تاسې دا ډیټابیز ترلاسه کړئ. او که چېرته همدارنګه نور مختلف قسمه ډیټابیزونو ته تاسو اړتیا لرئ هم کولی شئ چې موږ سره په اړیکه کې شئ. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.